بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویي ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې ملک د اسلم نه د رشوت په توګه پیسې وغوښتي او په بدل کې به قدوس په جرګه کې او د کلیوالو مخ کې ملامت کړي. بل طرف ته خانه او زبیر خوشاله وو چې مجید خارج ته د تللو لپاره تیار دی. لدې سره به د دوی د پیسو ګټلو جوګه شي. اوس به دا واورو چې لال ګل دهقان قدوس ماما ته کومه د راز خبره کوي. والا کلال ګولا دا ته څه کوي؟ خدای دې خیر کړي باداره. څنګه په غوسه یې؟ غوسه کې درنه سلام او ستړي مشي هم هېره شوه. وایم السلام علیکم. رښتیا هم غوسه یم. داسې غوسه یم چې مه یې کوه پوښتنه. ته پکې څه وایې؟ زه راغلم ما ویل ته خو زما یوه برخه ځمکه کاري چې زما له کوره لږه لرې ده. اوس غواړم چې دا نوره ځمکه هم تا ته وسپارم او زه لانجو ته وزګار شم. ته پکې څه وایې؟ دا بیا چاته په غوسه یې؟ ما هم خبر کړه کنه. کور کې چاته په غوسه یې او کله کوره بهر؟ کور کې چاته نه یم غوسه. خپل تربور اسلامي ته په غوسه یم. ګوره چې کار هم خپله کوي او پړه هم په ما اچوي. ته پکې څه وایې؟ نو هغه لانجه مو لا پاتې ده، ختمه شوې نه ده. ما ویل که لانجه مو خلاصه شوې ځکه یو ځل تا وواهه او یو ځل یې په تا لاس پورته کړ، خبره ختمه. داسې چېرته پرېږدم. کلي کې یې ډنډوره غږولې چې قدوس په خپل پټي کې پوله جوړه کړي او په دغه بهانه یې زه ووهلم. آیا زه داسې کمزوری سړی یم چې اسلامي ته به د وهلو بهانې لټوم؟ ته پکې څه وایې؟ باداره یوه خبره درته وکړم. دغه دوهم ځل پوله چې اچول شوې وه په دغه شپه خو اسلم له ما سره ستا د ځمکې هغه بل سر کې و. مونږ دواړو تر ډېر وخته ګپ ولګولو حتی چې تیاره خپره شوه. د خبرو نه وروسته هغه خپل کور ته لاړ او زه را روان شوم خپل کور ته. ستا د پټو له خوا نه یو بل نفر روان و. بل نفر؟ بل څوک و؟ ودې نه پېژنده. ته پکې څه وایې؟ باوري نه یم خو شک مې دی چې خانې به و ځکه ټول اندازې د همغه و. تا دا خبره مخکې ولې نه کوله چې د اسلامي سره مې ښه والوځوله؟ نو دا خبره اوس راته کوې. ته پکې څه وایې؟ یو دا چې شک مې و، بله دا چې تا نو کوم له ما مخکې پوښتنه کړې وه چې زه په دې خبره اسلم سره لانجه کوم. زه خو وروسته خبر شوم. نو اوس به څنګه معلومیږي چې آیا هغه نفر په رښتیا هم خانی و چې د خاني په دې کار کې ګټه څه وه؟ ته پکې څه وایې؟ نور نه پوهېږم خو بس شک مې و او درته مې وویل نور نو خاني ولې دا کار کړی او ګټه یې پکې څه ده؟ په دې هکله معلومات نه لرم. زه به هم فکر پرې وکړم چې آخر هغه نفر هم خانی و او که نه. نو څنګه ترې معلومات وکړو چې ولې یې داسې کار کړی او ولې یې موږ په جنګ اچولو؟ ته پکې څه وایې؟ یاره زه خو وایم چې شاید خاني هم د بل چا په خوله دا کار کړی وي. ای شابسې خبره را جوړه شوه که نه. زه خو وایم چې خاني هم د اسلامي په خوله زما په پټي کې پوله جوړه کړې. که خانه هم گیر شو د چا به د اسلم طرف ته فکر نه ځي. ته پکې څه وایې؟ خو زه هم قدوس یم. دا دې معلومه مې کړه. خو خبره بیا هم پاکه نه شوه. خانې چې لاس په لاس گیر نشي نو څنګه به ترې دا معلومات کوو چې د اسلم په خوله یې داسې کار کړی؟ خانې خو کله هم پرې منکرېدی شي. خو ما ته یوه لار معلومه ده. که لږ کوښښ وکړم نو شاید معلومات وشي. ته پکې څه وایې؟ اسلامي او خانیه همداسې رانه خلاصېدی نه شئ. اکا نور چای درته واچوم؟ اوس یې خوند هم ښه جوړ سو. نه بچی ډېرې مې وڅښه. وایې که هوس دی نو همدومره بس ده. غوږ دې دی که نه؟ هو اکا پوه شومه. رښتیا اکا اوس خو روژه هم تېره شوه. که یوه خبره درته وکړم په غوسه کېږي خو به نه؟ نو دا خو خبرې پورې اړه لري چې د قهر خبره ده او که نه؟ غوږ دې دی او که نه؟ ته ووایه چې څه خبره ده؟ نه
که په قهرېږې نو بیا یې نه کوم ځکه تا خفه کول زه نه غواړم. اوهو اوس چې دې زما ورته سودا کړه نو وایه چې نه یې کوم. اخیر دا کومه خبره ده چې په کولو به یې زه په قهرېږم؟ غوږ دې دی که نه؟ اکا هغه د واده خبره مې کوله چې څنګه به شي. نو هغه خبره خو در تمام هغه وخت خلاصه کړه چې پیسې راوړه او واده دې وکړه. نور نو زه څه کولی سم، څه وکړم؟ او دا خبره مې هم درته واضح کړې وه چې د ځمکې د خرڅ خو چې نوم وانخلي نوم. غوږ دې دی که نه؟ او که د واده نه بغیر د ځمکې د خرڅولو خبره راشي نو مطلب د ګټې خبره به څه وي؟ زه پوه نه شوم. لکه څنګه ګټه؟ دا څنګه ګټه ده چې د ځمکې په خرڅون لاسته راځي؟ ما خو تر اوسه داسې ګټه نه ده لیدلې. غوږ دې دی که نه؟ خبره داسې ده چې یو چا راته د خارج د تګ خبره کړې وه. وایي هلته ډېرې مزدورۍ دي او هم یې له موږ د هېواد څخه کرنسي څو چنده لوړه ده. نو ما ویل زه به لاړ شم، هم به د ځمکې پیسې وګټم او هم به د واده پیسې وګټم. یاره بچیه چې خبره لاندې باندې شي نو زما ځمکې ته یې سر را رسېږي. بغیر د ځمکې له خرڅونه کومه توره نه شي کولی. غوږ دې دی که نه؟ اکا نو زما سره په لاس کې څه شی دی؟ په معاش خو مې ایله خپل کور وچلوم او نور کوم تجارت نه لرم. زه څه وکړم؟ چې هر څه کوې نو خوښه دې خپله. زه نه ځمکه خرڅوم او نه یې بیا راته د خرڅون نوم واخلې. غوږ دې دی که نه؟ ځه نو له مخې مې پناه کېږه چې کار مې زیاتېږي. سمه ده اکا جانه، زه به کومه بله لاره چاره ولټوم. څوک یې وهلکه دروازه؟ تاریخ ګواه دی چې د دوست د کور دروازه دومره په زوره نه ډبوي، ماته به یې کړې. ته راوځه، دوست او دښمن به معلوم شي. ته پکې څه وایې؟ قدوسه ته یې بس همالته ولاړ اوسه او زه نه دروازه. تاریخ ګواه دی چې تا ته کلم دروتلی یم، نو یا ستا سرماده او یا زما. چې نه راوځې نو زه دې هم د کور د مخې نه لرې کېږم. ګورم چې ته تر څو په کور کې دیره کېږې. ته پکې څه وایې؟ نو ته ولې خپل کور ته نه ځې؟ کور او درګاه لرې او که نه؟ تاریخ ګواه دی چې تا غوندې اوزګار انسان ما په عمر نه ولیدلی. داسې کار دی اسلمه چې جنګ در سره نه کوم، یوازې د یوې خبرې پوښتنه کول غواړم. ته پکې څه وایې؟ نو خو بیا ووایه. له همدغه ځایه نه شي ویلی چې ما در غواړي. تاریخ ګواه دی چې زما او ستا مخامخ لیدل په زیان تمامېږي. ګوره دغه د چیغو خبرې نه دي، چمګاون به را باندې راټول شي چې دا مو څه حال سر راخیستی. تر اوسه یوه پوښتنه در نه کوم چې دا خبره رښتیا ده او که نه. ته پکې څه وایې؟ سمه ده در وځم، خو ګوره که دې لانجه وکړه بیا به ګیلې نه کوې. تاریخ ګواه دی چې د خبرداري نه پس بیا د چا ګیلې نه منل کېږي. ته راوځه بیا به سره ګورو. ته پکې څه وایې؟ ستړی مه شې تره بچی، راځه حجره کې به دننه کښېنو، خبرې به هم وکړو او یوه پیاله چای به وڅکې. تاریخ ګواه دی چې لانجې تل په خبرو حل کېږي. خبره داسې ده، وایي یو نفر چا واده کې نه پرېښودو، ده ویل زه زوم سره کښېنم. زه وایم چې دا ککرۍ دې درته ماته کړم او ته وایې راځه چای را سره وڅکه. نه دا تا کومه لوبه کړې؟ ته پکې څه وایې؟ لوبه ما کړې او که تا؟ تاریخ ګواه دی چې د کلي لانجه مار خو ته یې نه زه. نه نو تا څه فکر کول چې زما په پټي کې به د خانې په واسطه پوله جوړه کړې او زه به خبر نشم؟ که خانۍ ګیرېږي نو ملامت به خانۍ وي. ته پکې څه وایې؟ څه شی؟ د خانې په واسطه ستا په پټي کې ما پوله جوړه کړې؟ دا ته څه وایې قدوسه؟ تاریخ ګواه دی چې اسلم لانجې په پیسو نه اخلي او دا خو ستا کارونه دي. اوس ځان مه منکروه، زه در باندې پوه شوم چې پوله دې په خانې جوړه کړې. بیا دې کلي کې ډنډوره غږولي چې قدوس ما سره د لانجو لپاره بهانې لټوي. که نور دې څوک نه پیژني نو زه خو دې پیژنم، البته ما ښه په رسمیاتو وپېژندلې. ته پکې څه وایې؟ والا نو عجیبه کار دی چې لوبه هم خپله جوړوي او بیا په سترګو کې هم خلکو ته ننوځي. تاریخ ګواه دی
چې په دې خبرو دې څوک نه تېروځي. زه خیر تا وکړل او زما پور در پاتې شو، خو زه دې هم په قرار پرېښودو والا نه یم. ته پکې څه وایې؟ ځه لاس دې خلاص، څه چې کولی شې نو ویې کړه. تاریخ ګواه دی چې ستا ټولې لوبې ماته معلومې دي. نور نه در تېروځم، هر ځواب ته دې حاضر یم.